لیدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون مینوالو یوسف هیواد دوست ما د افغانستان د حالاتو په حق لمونګه هر اونۍ د اونۍ په یادښت کې ډېر هغه مطالب څرګندوو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره په اوسنیو شرایطو کې ډېر مهم دي. له دې ډلې یوه مسله چې نن غواړو هغې ته یو اشاره وکړو او دا د افغان حقوق پوهانو د سراسري ټولنې د نوښت په اړه څرګندونې دي چې هغوی یوه موضوع ډېره مهمه موضوع ټاکلې ده او هغه په افغانستان کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع او ستونزه په دې باب مو وغوښتل چې موږ هم خپل نظر له دوی سره شریک کړو که څه هم موږ تېره اونۍ په دې باب نږدې 20 دقیقې خپرونه درلودله او په افغانستان کې د متقاعدینو د ناوړه او ډېر بېوزله ژوند په باب مو څرګندونې درلودلې. ګرانو لیدونکو او د افغان حقوق پوهان د ټولنې د تلویزیون ډېرو ګرانو مینوالو او عزیزانو، لږه موده کېږي چې زه له کابل نه راغلم، له افغانستان نه، ګران افغانستان نه چې د افغانستان بېلابېلو ولایت ته زه او فیضه جان هوسا د افغان غږ د تلویزیون مجري او چلوونکي یو ځای تللي وو او بېلابېلو ولایاتو ولسوالیو ته مو سفر وکړ. هلته واقعا اوضاع ډېره ښه وه او زموږ ډېره خوښه شوه چې خپل وطن مو ولید او خپل خلک مو ولیدل. خو یوې مسلې موږ ډېر وځورولو، هغه دا چې د متقاعدینو ژوند، هغوی چې 30 کاله 40 کاله په افغانستان کې کار کړی په دولتي دوایرو کې او هره میاشت له معاش نه یو څه پیسې د تقاعد په نوم د تقاعد ریاست ته یا مربوطه څانګو ته تللي دي او دا په دې معنی چې دا د دوی د تقاعد نه وروسته کله چې دوی نور نو له لاس پښو ولیږي او نور سره بچیان مرسته کولی شي، نور سره دولت بله مرسته کولی شي، دغه پیسې د دوی ذخیره دي چې هماغه وخت کې به ورته ورکول کېږي. له بده مرغه دا 3 کاله کېږي چې د متقاعدینو ته دغه خپلې پیسې نه دي ورکړل شوي. باور وکړئ عزیزانو، د ډېرو ښېګڼو ترمنځ چې او ترڅنګ چې په افغانستان کې دا اوس موجود دي، ډېر داسې مثبت پوینټونه دي چې انسان کله چې په فکر کوي، باور وکړئ د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت نه تر اوسه پورې موږ داسې ښېګڼې نه وي لیدلې، ځکه جګړه او د قدرت په سر جګړې وي او دولتونه ښایي دې ته نه یې وزګار شوي، دې ته نه یې بېکاره شوي چې د خلکو د هوساینې یا د امنیت لپاره کار وکړي. اما اوس سراسري امنیت یو او دوم بله مهمه خبره دا ده چې خلک په خپل ځان باندې بسیا دي. اما دغه یوه ستونزه د متقاعدینو دا داسې یوه ستونزه ده چې نه یوازې همدغه شخص ځوروي چې کورنۍ، بچیانې او د ژوند دغه روان حالات هم دوی ځوروي. باور وکړئ ما په ښار او بازار کې داسې کسان ولیدل چې ګدایي کوله یا یې په ډېر ضعیف ځان باندې کار کوو او چې پوښتنه به مې ترې وکړله چې کاکا یا مورې یا خورې ته خو ډېره ضعیفه یې، ته خو ډېر ضعیف شوی بوډا یې، نو کار ولې کوې؟ وایي خو تقاعد مې نه راکوي، څنګه وکړم؟ هېڅوک نه لرم چې ما سره مرسته وکړي، دا د کور کرایه مې څنګه کړم؟ دغه څوک چې متقاعد ده او دولت سره خپلې پیسې دي، دولت مهمه نه ده چې کوم دولت ده، هر دولتونه خو موږ په خپل عمر کې دغه 10-12 حاکمیتونه مو ولیدل. مهمه دا نه ده چې څوک په حاکمیت کې دي، مهمه دا ده چې د ده پیسې دي له همدغه دولت سره او له همدغه حاکمیت سره هغلته ساتل شوي. دا د ده حق ده، دا د ده پسنداز پیسې دي، سپمای ده او دا باید ورته ورکړل شي. دا نارینه یا دا ښځه چې اوس بوډا شوي دي او متقاعدین دي، دا خو ناروغه کېږي، دا خو یو جوړ کالیو ته ضرورت لري، دا خو یو سیالي او شریکي ته اړتیا لري، دا خو یوې مڼې ته
یا یو ترکاري ته ضرورت لري چې دا وخوري او ویټامین واخلي کله چې دغه معاش ونه لري اولاد هم نه یا نیم اولادونه ورته بیکاره دي او یا هم په پاکستان او ایران کې ډیر سخت حالات تیری وژل شوی دي او یا د افغانستان په جګړو کې بچیان له لاسه ورکړي دا اوس څوک د خدای امر او زمونږ د مقدس دین د اسلام د مقدس دین ارشادات هم دا دي چې باید د بیوزلو کسانو لاس ونیسو دغه بیوزلان دي مونږ په کابل کې د حاکمانو نه د زړه له کومې او په ډېر احترام سره دا تقاضا کوو چې د خدای دا امر په ځای کې چې د بیوزلو سره مرسته وکړي دلته یوازې د بیوزلو مسله هم نه ده ځکه دا د دوی حق ده د دوی حق ورکړل شي دا خپل یو شرعي امر ده بنان زه او د افغان غږ د تلویزیون ټول کارکونکي د افغان حقوق پوهان د ټولنې او د حقوق تلویزیون دغه نوښت نه هرکلی کوو او هیله لرو چې د نورو هیوادوالو سره مونږ هم د خپل غږ خبر کو او له مقاماتو نه په کابل کې د دې هیله وکړو چې د بیوزلو اړو او محتاجو انسانانو سره مرسته وکړي په ډېرې درناوي تاسو دې نیکمرغه اوسئ